سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوېښت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبولې لومړۍ چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 23 سره برابره ده. زیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلوېښت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. له سویس څخه د افغان کډوالو ایستل. د سویس د کډوالۍ دولتي سکرټري پلان لري چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولېږي. د کندهار د دایکنډي او بامیان د دایکنډي په عمومي مسیرونو کې د 2 ترمیماتي پروژو چارو پیلېدل. ټولګټو وزارت د کندهار د دایکنډي او بامیان د دایکنډي په عمومي مسیرونو کې د 2 ترمیماتي پروژو له پیلېدو خبر ورکړی دی. او د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې د یوې کورنۍ د شپږو غړو د قتل په تور 15 تنه نیول شوي دي. اوس هم پام وکړئ پر خبرونو ته. د سویس د کډوالۍ دولتي سکرټري پلان لري چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولېږي. د سویس د کډوالۍ دولتي سکرټري په اپریل میاشت کې پریکړه کړې و چې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به پیل کړي چې د پناه اخیستو غوښتنې یې رد شوي دي. سویسي رسنیو راپور ورکړی چې د 2025 کال د جنوري څخه تر جون پورې 3444 هغه کسان چې د پاتې کېدو قانوني حق یې نه درلود له سویس څخه وتلي دي. یا د ادارې د جمعې په ورځ د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دغه کسان یا په خپله خوښه او یا د پولیسو په ملتیا بیرته خپلو اصلي هیوادونو او یا درېیمو هیوادونو ته ستانه شوي دي. د دې لپاره چې د افغان وګړو د ایستلو لړۍ هم دوام وکړي، دغې ادارې د هغوی د بیرته ستنولو چمتووالی لا ډېر کړی دی. ټولګټو وزارت د کندهار د دایکنډي او بامیان د دایکنډي په عمومي مسیرونو کې د 2 ترمیماتي پروژو چارو له پیلېدو خبر ورکړی دی. د ټولګټو وزارت وایان محمد اشرف حق شناس ویلي چې د یاد وزارت له لوري د کندهار د دایکنډي او بامیان د دایکنډي په عمومي لارو کې د 6 میلیونه افغانیو په ارزښت د 2 ترمیماتي پروژو چارې پیل شوي دي. د حق شناس په وینا دغه پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د یاد ولایت د ټولګټو رئیس، تخنیکي انجینرانو او د تطبیق کوونکو شرکتونو استازو ګډون کړی و. د وزارت ویان زیاتوي چې دغه پروژې به د 2 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې د دایکنډي د ولسونو لپاره به په ترانسپورتي برخه کې ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته کړي. د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې د یوې کورنۍ د 6 غړو د قتل په تور 15 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په خبرپاڼه کې ویلي چې د یادې پیښې په تړاو یې 15 تنه نیولي او په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. خبرپاڼه کې د نیول شویو کسانو د اعتراف له مخې راغلي چې یاد کسان پټ مخ د اسپندیار په نوم د یو تن کور ته ننوتلي او له پېژندلو سره سم یې د کورنۍ ټول غړي ورته وژلي دي. دغو کسانو ویلي چې دا کار یې د غلا په موخه ترسره کړی دی. خبرپاڼه زیاتوي شهیدان چې د اسپندیار د کورنۍ غړي دي په تړاو یې د نوموړي خور او د خور زوی هم نیول شوي او په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.